حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور سپین مایل رنگ والا دو پسونه خکرونو والا دا خپل لاس باندې مبارک باندې ذبح کړو قربانی کړو د قربانی په وخت کې ویل بسم الله الله اکبر دی ویلو ما وکتل چې نبی صلی الله خپل خپې مبارکي دغه په ست طرف باندې شي او حجب سره دا ویل چې بسم الله والله اکبر او سروي ذبح کو دي حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړي محترم مسلمانانو ورونو قربانی چې دغه په خپل هم ذبح کولای شي چې چلی درځي خپل ذبح کولای شي او که چلی نه درځي بلکې سودرا ولا قصاب وغیرہ په ذبح کا زنانه کې په خپل ذبح کولای شي بالکل جایز د باز خلداوي زنانه ذبح نشي کولای ولی نشي کولای بالکل مسلمانه چې وي مسلمانه زنانه مسلمان سړی ذبح کولای شي چې چلی ورځي او ذبح کولای شي په خپل بهتر ده او که په خپل نشي کولای نه به خوا کې وته ودرېږي که زنانه کسان خپلوانی بچي او محرم کسان زنانه مالته ودرېدي شي سروي ذبح کی پس وغیرہ ذبح کی خدغه طریقې ده چې پس بچپه کی او کلک به ونیسي چاړه علماء فرمای فقها چاقو چاړه بختی رکی او بیا په چاړه راکاږي بسم الله الله اکبر ابوي او ذبح بکی او ذبح کول وخت کې مسما غرغونه ذبح شي لندې چې کوم مستونی اډو کې دي او مستونی اډو کې هغه ته نه رسي اب نه ماتي مسما کوم رغونه چې کوم دي ستون نرمه کې دا رغونه بکټ کې سروي ذبح شو نو دغه د قرباني طریقه ده نو په خپل هم کول شي او خپل نشي کول بل کس باندې وکا خو قصاب باندې کې نو په قصاب تبع په مزدوري کې وخی وغیرہ سردوساری پوستکي وغیرہ نه ورکي محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو تعلق دوی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي